قاضی شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے قاضی تابعی دی خو ډیر نیک سړی دی او قابل سړی دی او بیا د حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کم قاضی یعنی تابعی دی صحابه شته دا نه چې نشته دا عمر صاحب زمانہ کې ډیر صحابه دا حضرت علی صاحب زمانہ کې د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه تابعین ډیر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغون کې او دا ټول صالحان هم راغون کې د صحابه او د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلق لیکن زمانو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضی کړی دی دین اندازه ولګوي د علم او د تقوا نو د شریح چې کله واده کو او دا واده په لومبه شپه د کور ته راننوت ښځه کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچه ګوره قانون دا دی چې راننوځي نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت الله دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچه نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځی که بچي دي وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته دې سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي چې څوک ناست یو بل پرې راشي به لومبې سلام واچوي خدا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت الله سلام به اچې په ښځو به م اچې په لوڼو به م اچې په بچو به م اچې ستا حق دی دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې که ورتلو سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو د وی السلام علیکم ورحمت الله زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پخپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پخپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي پخپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک دی نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي سخر له پخپو کېږدي او خواخله او چې پریو ندی نو بیا وته غوسئ وی ته ماله پخپو پرې نوتې نه پخپو به چالم نه پریوځئ لاس به ځمکې له نوړې او نه به پخپو پریوځئ چاله دا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس کل کی تندې ولا خپل کی خپې ولا خپل کی او زور ته خاصم ټیټیږي دا رکو نه ده مقصد زور د چې د مور له چاپی کو منو دا ټیټېدل خو بګشته کنه چاپې ته هو مور خو ته خپې نشي اوچتولی چې اورېږه د سپېمو ته رله اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه نو ماله به زور کې زور چاپی راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې ولا ښکلو ټیم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده نه خپلې فتاوې کې لیکلی دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي خو طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورپرې ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله سلام درانله ما له خپوله سلام رانله او ما له خپوله لاس راونهړه نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غوان زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړي دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره وي زه په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او زما خپو باندې پرې نه وه دا ګنده رواج خراب د ګناه رواج د ګناه رواجونه مه کوئ هغې نه پس چې شریح ورغې سلام یې واچو نو ښځه وله راپاڅېده ودرېده
اکرامن او تعظیمن. نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه، زه یو 2 رکعاته لمونځ کوم. نو پاڅېد اودس خو یې کړی و، اودس کې ورغی، نو په کوټه کې ودرېد، نو 2 رکعاته نفل یې وکړل. ګوره څومره ښکلی کار. لومبی د 2 کسو کور روانېږي، نو نفل 2 رکعاته نفل یې وکړل، ښه مزېدار ښکلی. نو د 2 رکعاتو نفلو نه پسې دعا وکړه. نو چې څنګه راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته، نو ښځې له یې په تندي لاس راښکما و، دوی صبر وکړه لږ، ما ته کې اجازه کړي چې زم یو 2 رکعاته وکړم. وی ډېره ښه خبره. نو ښځه پاڅېده، نو ښځې م 2 رکعاته نفل وکړل، اودس یې وکړه وه، نو 2 رکعاته نفل یې وکړه. زمونږ ښځې اودس کولی شي، بیا خو سرخیزو پیدې خرابېږي، رنګونه خرابېږي. د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه، چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعاته نفل وکړه. الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي. نوې کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي. نو هم پاڅېده، د اودس یې وکړه. نو د اودس نه پسې 2 رکعاته نفل وکړه. نو خپل پالنګ ته وخته. نو شریح قاضي راغی، بیا ورسره کېناست. نو چې کېناست، نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته وه. نو دی ودرېد، غلی شو چې څه دي. وی یو خبره درته کوم، وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شم، ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی. ګوره د څومره هوښیاره ښځه ده. ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې، تا له یې درکولې، خو تا زه خوښه کړم، زه دې وکړم. ستا مور پلار زه خوښه کړم. زما په خاندان کې م ډېر سړي وو، زه یې غوښتم، خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې. زم د خاندان نه بار واده شو او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم. نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي. زمان جدا رواج، ستا جدا رواج، رسمونه خواره زمانه کې. ستاسو د خاندان جدا اخلاق، زما د خاندان جدا اخلاق. نو د دې نه مخکې چې موته یو بل سره یو ځای کېږو، نو یو عهد به کوو. هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره سینګ ژوند تېر کړم. ته راته ووایه، خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروو. که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافي، نو هغې باندې به زه خفه کېږم. او که ته وایې دا به خامخا کې، نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو، ماله به طلاق راکړې، زه به د نه اوس لاړه شم. ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېروم. دویمه خبره به پکې نه، خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند تا سره تېر کړم. تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم، ستا کومه جامه خوښي ما ته وایي هغه بدله برابروم، ستا کومه کوټه خوښي کم کټ دی خوښي هغسې بدله کوم، ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه ده نه به ځم، ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم، که زما اړه خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم، د بل چا به نه منم. ستا خوښي چې نفلي روژه نیسه نیسم، که وایې چې مه نیسه نه به نیسم، خو ما ته هغه ووایه. شورش حیران شو چې خدایا عالم زیمه، خلقو ته علم زخم، قاضي زیمه او د صحابو فیصلې کومه. شورح رکوټ سړی نو، د حضرت علي او د یهودي فیصله کړې ده. هغه سړی حضرت علی امیر المؤمنین دی، بادشاہ دی، او یو یهودي ته زغره، یهودي سره زغره ده. حضرت علی په دعوا وکړه دا زغره زما ده، یهودي وی زما ده. شورح لراله دی، قاضي له تابعی لراله، اوس چې رالل علی یو ځای ولاړ دی او یهودي بل ځای ولاړ. عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں، دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولانا دیو یہو علی رضی امیر المومنین ام مولانا دتا وی وایا کنا وی دا سر ازغر دی یہودی سر دا زمان اس دی زمانہ کی با بادشاہ دو کی یہ سوکت ازغر قبضہ کی جی سرمن تے ہو بس اگا خپل سکے چی خوخی وی دا بل نم سرمن ہو بس استا دا کورم زمان دا شیم زمان دی جیل کی دے چو پولیس کی دے چو شابا هغه خپل زغره ده خپل او زور مرسیږي او يهودي وسی چې د علی نه بزغره قبضه کی په یو سپېړې هم دی غشتې شي. لیکن نه انصاف دا دی چې عدالت د بزم که عدالت عراق لخه کني نه شورح او يهودي ته زغره وي صاحب دا زما
قاضي شریح علي صاحب ته وایي 2 ګوان را هغه وی خان یو مې غلام دی آزاد شوی غلام یو مې دا زوی دی حسن شریح قاضي ورته وی غلام خو آزاد دستانه د هغه ګوی قبلو خو د حسن ستا زوی دی او د زوی ګوی د پلار دپاره نه قبلوي بل ګوانه وی بل خو نشته یعنی دې ته انصاف وایي شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوږو لوبېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي دي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکل کړي د هغې نه دروغ نه روځي بیا کوم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبوي هغه نه دروغ نه روځي کوم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاکي په اوږه وګرځوي هغه نه دروغ نه روځي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي د شریعت په معنا هغه علي صاحب پېښ وي ما سره خو بل ګواني ته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګوی یې صحیح کېږي نه 2 پکار دي وی یهودي له به قسم ورکړو یهودي ته یې وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار شو چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران شو دک صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی ما نه خو زغره په زوره بغېشتی شي په یو څپېړه مغېشتی شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوې وکړه او سین کې عام خلک قاضي له دې دیم قاضي له راغې نمبر 1 نمبر 2 دا چې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی لومبی مسلمان دی پالکانو کې لومبی اسلام دراوړو زندگی د رسول الله مبارک سره تېره کړې ده او ته په کرسی ناست دی د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دی درته داسې انصاف ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بندہ کوئی بند نواز یو صف کی ولاړ یو ځای ولاړ د اسلام د انصاف خو بیا دا دی چې دا نه وایي چې د زوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونی دروغجن دی نه شریعت مطابق وایي چې زوی د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسه دې علي له ورکوم او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل ښایي چې دې دین او اسلام کې زه وردننه شم هغه یهودي خدای مسلمان حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغېسته او یهودي له یې غاړه کې واچولو بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری دی او خوشخبري ده دا زغره هم ستا شوه دا شریح کې ده نو شریح ته چې ښځې کمې خبرې وکړې وي حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم علم ما له خدای را کړی دی او دا څنګه ښځه چې ما ته دا خبرې کوي شریح ورته وي بلکل ټیک بلکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووایې نو تا دې قسم یې چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم بلکل وعده شوه تا سره ځم او بس باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به ژوند تېرو چې کله سته روژه نیسې ما نه به تپوس کوې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے پا شریعت کی پا سنتو کہ جستا دل کا تا کرچا کر جیزی بالکل تیشے غم خادم کولشے پتا بل چه پچا پابندی دا بیرتا مخ کے ویم و دا سنتو نا خلاف بنکو اوستا شریح ہوتا ہوئی چه اس با زمان خبر مانے کر بے بالکل زمان خبر دانا چه زمان کورتا با زمان دا اجازت نا بغیر بلسوک نبرید بالکل ما تا قبولی زما خبره به منې او نو ستا دا اندامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت دي اوس و احسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل چا دپاره نه استعمالوي دیو بل چې اسلامي شرطونه پورا کړ شریح وی د مال قسم په خدای وی وی داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په جون کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس جون خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه
زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سات ته مو ګورې شورې ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ رانغښتلی شي کوم قاضي چې د بې انصافه فیصله کوي بے انصاف فیصلہ کئی قیامت پرد با ادھا مرے نانا دا ستر طرف نا لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے لالی گے و جوڑی گے پام کوا چه گوره دا چل در سرم نش دا مو آئی چه دا خدل پیسے گٹم کتا رشوت والے نو مالا بالے زنر دا ڈیمانڈ نکم زنق وانم دا ما شلیدل جامع وخیری و پام کوا او اغا وصیت و تکی کم وصیت امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف تا کرے امام ابو یوسف را رہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تاوی جزا خو قاضی شما ما تا نصیحتو کا او تسوی اغا نصیحت ایوتاو کم جی رسول اللہ مبارک فرمائے لے وی قالا ایضاو لسانو کرت من ذکر اللہ وی ابو یوسف ورے خلق وی قاضی تدا نصیحتو کا رشوت مانا پا سفارش غلط فیصلہ مکاوا پا وقت کوا چه غصے فیصلہ مکاوا دا چا ظلم چا سره مکوا نا امام ابو حنیفه تا پتا و چه ابو یوسف کی بدا نیکی وی وی بچے چه قضا تکین دا خدای ذکر کوا ار وقت اللہ یادا نوش قاضی شوریح تقبل سقد با ارسار وی شوریح لالی دا بی خد لالما السلام علیکم وعلیکم سلام خو بر خیال کوا بغیر دا ذکر نا وقت ارنکی خدای یادا وا سمودا پس ورکر یو خضر آلیو بڑے دروازه وډه مولا وې د داخلي دیشم شریح وتوی رازا چې دن نشوا او کې ناستا نو خدینه تاسو کو وې دا خد سوک ده ولی بیبي ته وې دا زما مور د مور می ملاقات دراغله کې ناستا نو دا مور شریح ته سوی وې قاضي صاحب یو تاسو دنه کو ها وایا وې لور دې څنګه مونته دا ما لور دې څنګه مونته زما دلو سره جول څنګه دی قاضي ورته وی جنت میں منتری لور د جنت ته جنت وی بچے وی خاوند دې څنګه ومنته ستا د خاوند سره جون څنګه تیریږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت رانه کې دا ډېر دی داسې جون تیر دا خراب اوسخا جون چې رانه نه وځي او ښځې ته کنځل بلکار دینی راتلو سره خدای تا کنزل او کینګولې کې ماته غمالګه لګه زیاته ده نو هغه دی لکولې او ستغې سپورې او رټل که خدای پلار کرځم پرونه برنه ترسه کینه دا ظلم به ولې افته کې حق دی د خدای که پلار کړی دی لتیش او که زه لري وي بالفرض او افته کې نشي ته دوه هفتې پزدي نو بیا یو دوه شپې کوي میاش کی دی خیر دی پا سلام اصلات بیا دی لگی زیادش پی کر اس پروانشتا دا دی لفلار کور استقبی لور تا نمونی کستا لور یو زی که وادشی او خاون دی تا نرا پریوستاو پرد دل کئی که بنا کئی او دا رنگی خزل پکای که دا خاون خیالو ساید خاون ستر استومانا دا گوڑ چاره نراغی او خوالی پر روانی دی او کٹ که پریوت راشن ایک بختی لک ببوزی ورطا پکی ورته چالو کا لک پلاسو کوله چاپی زور کا ډوډۍ ولا زر راوړه چې دا په حق مې پهله چې نن سبا د بيدار خلک چې کوي زر ولا پهله چې په حق او ورته کینا زړه والا او کاټا دې ته زړه کټل وی دي او چې کوم انسان منافقي بخلی ایمان کوي او زړه کې ایمان نه زړه کې د دین دشمنی زړه کې د پیغمبر دشمن دی لکه عبد الله ابن ابي دا منافقو یواد دینو ډېر ډله وسره وا گن شمیر مرگری و سرو منزون بیم کول دا حضور پاک سر یوزے کلمہ بیم وی جہادونو لم تلے دے باقاعدہ جہاد کے شرکت کرے دے یا وید دا پا حق صورت منافقین کے نازل دے چھ جہاد کے دے یو انسواری او دا یو مہاجر جگڑ راغلے وا نو دا تا مقام لو شوا اغا انسوار لک خپشو دتا مقام لو شوا لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل نو گورا جہاد کم شرکت کرے او پا حضور پاک دون اعتمادو چه کلا ملکے دا وسیعت کوئی جنازہ با ما نبی علیہ السلام کئی او زوی تیوی بچے دا حضور پاک کمیس روڑو ماتے واچاوا او قبر کے دم ماکوس کے دون دا پیغمبر اعتمادو او پا زڑک پیغمبر نو مانلے دڑنے دا پیغمبر
مشري نه ومنلې دړه نه د پیغمبر له چې خدای کم شان ورکړی حضور پاک مبارک له هغې نه ومنلې او یو موقع باندې به زه تاسو پوه کړم یو موقع باندې حضور پاک مبارک د حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس دته نو دا عبدالله ابن ابی لار کې نو پیغمبر علیه السلام سره اړو پیسو شو نو چې حضور پاک سعد ابن عباده لاړ نو هغه ته ګیله وکړه وی ګوره عبدالله ابن ابی خو ما سره په لاره ډېر اړو پیسو کړل دغې وخت کې لا د ایمان هم نو ښکاره کړی او ته څه وایي وی د الله رسوله خیر دی روګرداني وکړه مخ واپسې موړه خیر دی وی ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د خپل باچا کوي او د بادشاه پټکي ورپسې رهي خو چې ته رالې نو د دغه بادشاهي لاړه په خاورو کې وغورځېده او بادشاهي یې په اوبو کې لو شوه په دې وجه دې تا سره بغض او حسد لري ګوره پته ولګېده چې پیغمبر پسې مونځ هم کوي بیا وروسته منافق په خولې کلمه مه وایي جهاد منځونه هر څه کوي خو دغه نه پیغمبر نه دی منلی ولې نه دی منلی چې دا دونه عزت دله خدای ولې ورکړ ولې نه دی منلی چې د مدینې خلک ټول د ده ولې تابع شو ولې نه دی منلی که دی نه وی رالیږلي خو بادشاهي زما وه ما نه بادشاهي لاړه د دې وجې نه یې پړه کې پیغمبر نه و خوښ نو الله په قرآن شریف کې رده د ذلت خبرې کړي دي او منافق مړ دی مردار دی نو بعض انسان په زړه کې دین سره بغض لري په زړه کې مسلمانۍ سره بغض لري مونځ به هم کوي روجې به هم نیسي او غم خادی له به هم راځي او جنازې له به هم راځي خو ګن به یې دړه نه روځي کله کله د خولې نه به یې هغه ګن روځي چې د خبره راشي کله موقع ورته میلو شي نو دین پسې به شغولي چې موقع میلو شي نو پیغمبر پسې به یو شغولي چې موقع میلو شي نو اسلام کې به نقطې راوباسي چې موقع میلو شي نو دین کې به نقصانات راوباسي چې موقع میلو شي د دین د احکامو او د شریعت خلاف به یې د خولې نه ګن روځي پوه شه چې دا منافق دی پوه شه چې دا په خولې ویلی نشي چې د مسلمان نیمه اخو د خلکو نه یریږي پوه شه چې دا منافق دی منافق نو رسول الله مغنو قرآن شریف کې الله رسول الله مبارک د څه فرمایي چې فإن الذکر تنفع المؤمنین ستا نصیحت به فایده رسوي خو ګورې مسلمان ته مسلمان به ته فایده اخلي الحمدلله اوس مو ډېرو خلکو ته بیان وکړو تقریر ورته وکړو او د علم فضیلت وکړو د خدای فضل ډېرو خلکو به چې علم ته وویستل دا نصیحت شو کر دی فایده یې واخېسته ډیرو خلکو مونږ وایو په بچو حفظو کې ډیر مسلمانان دي چې بچي حافظان جوړ کړل دا نصیحت شو کنه ډیر خلک دی بیان ووري مونږ نه کوي ډیرو خلکو منځونه شروع کړل الحمدلله دا نصیحت شو کنه ډیر ښځې چې هغه پرده نه کوي بیان ووري د علما یا زما یا د بل چا نو پرده شروع کړي دا نصیحت شو کنه ډیر خلک یې ګیرې نه وي بیان ووري ګیره پرېږدي روجې ونیسي نفلي روجې ونیسي د شوال شپږ روجې ونیسي د عاشورې روجه ونیسي د علماو بیان واوري د عرفې روجه ونیسي او داسې خلک مسلمانانی چې جماعتونو له پیسې ورکي مدرسو له پیسې ورکي یتیمانانو له پیسې ورکي کونډو له ورکي مسکینانو له ورکي ګاونډي له ورکي میراث نه ورکي د ملا تقریر اورې وری دا ملا د میراث به ورکم زکات نه ورکي چې بیان ووري ورکه دا زکات به ورکم دا علماء بیان ووري او علماء سره مینه کوي مدرسو سره یره واقعي اوسه پورې خو نه کوله اوس به کوم دې ته نصیحت قبلول وي دا مسلمان دی چې د ملا صاحب خبره پې ولګي که 100% پې ونه لګي که نه او 5% هم قبوله کړي 10% هم قبوله کړي 1% هم قبوله کړي نو فإن الذکر تنفع المؤمنین دې پړه کې خوشحاله شي چې الحمدلله زه مسلمان یم دا مسلمانی ده 100% کو نه لګي پکار دي چې 100% ولګي مونږ دا نه وایو خو که 100% ونه لګي او 1% ولګي 2% ولګي پړه کې د خدای یره پیدا شي پړه کې د جنت مینه پیدا شي او پړه کې د دوزخ یره پیدا شي او د قبر یره پیدا شي دا شکر دی په دې خوشاله شي چې بیا تاسو مؤمنان یې الله وی فإن الذکر تنفع المؤمنین او که اس نصیحت اثر درته ونه کو جمعې تقریر دی وورید په دې غوږ او په دې بله ووته اس پیدا درته ونه رسېده جنازه کې دې د ملا تقریر واورېده ویره دا کله جنازه تیاره ده که نجیبه سیکه که نه تنګ یې تنګ
او د علماو په هغه بیان اورېدو دې پړه تیاري او پړه تنګې او که عالم بیان کوي نو بل ملګري سره ګپ شپ لګې مړه دا څه وایي پوه شه چې ستا پړه کې ایمان نشته دا ستا په زړه کې د دین مینه نشته د کوم څیز مینه چې د سړي پړه کې نو هغې ته هغه توجه ساتي ګوره د فصل مینه دی یو سړي پړه کې نو سهار وختي چې زول راشي نو دې فصل لدي که نه دي وګورم چې فصل مینې خراب شوی دې د شپې اوبخور لدي که نه دي دې د غرمې ګوډ لدي که نه دي د سپیدار کرلی دی او زول لاغې دې پښمني دي چې ګوره باسې نه د ما سپیدار یې نه اړولې ولې هغې سره یې مینه ده هغې سره یې محبت دی هغې سره د زړه شوق او د زړه مینه ده او که شال پټې دی او زوزان پکې ولاړ دي او ګلی او آفتو شو نو څوک نه دي چې زوزان یې اړولي دي او خراب کړي دي او که یې نه دي خراب کړي هغې سره مینه نشته خره چې دا زوزان یې راله مات کړي نو ښه به یې کړي وي نو چې کوم څیز سره د چا مینه وي نو هغې سره شوق هغې ته توجه وي نو چې الله سره او د الله رسول سره دې مینه ده نو دین سره به دې توجه وي جنت ته به دې توجه وي چې خدایه جنت به کله راځي او د الله ملاقات ته به توجه وي چې خدای زه به تا سره کله ملاقات کوم او دې ته به توجه وي چې خدای تا سره دنیا کې ملاقات نشم کولی نو دا مونځ خو تا سره ملاقات دی که نه دا خو معراج دی د مسلمان دپاره دا خو رازداري ده د مسلمان دپاره خدای د ماسپښین وخت به کله راځي چې بیا الله ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم الله دا مازدیګر به کله راځي چې بیا خپل رب ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم دا ماښام به کله راځي چې خپل رب ته ودرېږم یو ملاقات ورسره وکړم او دا شپه به کله تېرېږي چې سهار وختي پاسم او خپل رب ته ودرېږم او یو ملاقات ورسره وکړم دې ته ایمان وایي د دین د مسلو نه چې چا فایده واغېسته دا مؤمن دی او چې د دین د مسلو نه چا فایده وانه غېسته پوه شه چې زه سوچه مسلمان نه یم زه جوټه یم زه سوچه مسلمان نه یم زما رونو دنیا روانه ده ګورئ قسم په خدای نن خلق په بل طرف روان دی د سوشل میډیا دور دی د موبایل او د نت دور دی خلق په بل طرف باندې روان دی او داسې خلق راوتي دي د انجیوز په شکل کې داسې دفترې جوړې کړي دي او داسې خلق راوتی دی چې هغوی غټ غټ خلق خلاور خلق جباور خلق لیډران خلق په پیسو علي په بیه علي ښه پیسه والا ورکوي ګاډې م ورکوي بنګله م ورکوي دولت م ورکوي فیسلیټیز م ورکوي او څه خپل زهر ورته په ذهن کې ور واچوي چې دی خو د قوم مشر دی که دا یو مې واغېست ټول قوم زما دی بیا دی خو د دې پارټۍ مشر دی که دا یو مې په بیه واغېسته ټوله پارټي زما ده دی خو لږ خلاور د ژبې شته که دا خلاور مې په ژبه په بیه واغېسته نو دی به لګیا او دا بیانونه به ځای په ځای کوي دا ټول به زما شي دی خو په دې میډیا لږ لګیا دی او تیز دی فالوورز یې ډېر دي او په میډیا یې ملګري ډېر دي نو که دا یو مې په قبضه کې واغېست دی به زما دا بېدیني خوری نو یو خو پیسې واغېستې نو کمبختو مونږ ته پکې څه میلو شو او بیا د الله په مقابله کې به زه موټر خوښوم د الله په مقابله کې به زه پیسه خوښوم او د الله په مقابله کې به زه بنګله خوښوم قسم په خدای چې دا د ټول دنیا دولت یو طرف ته کا او د رسول الله مبارک یو ویښته بل طرف ته کا دا ټول ارسه یو خوا کا او د حضور پاک ناموس او عزت بل طرف ته کا دا ټول ارسه یو طرف ته کا او د الله ذات سره خپله مینه او تعلق بل طرف ته کا خلق په کم طرف روان دی کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله ګیله کوي کلا خبردار بل تحبون العاجله د دنیا دا لږ شی چې دا په منډه د له مخې را روان دی دا مو خوښ دی ښځه خوښه ده بچي خوښ دي دولت خوښ دی بنګله خوښه ده موټر خوښ دی نو خوښ دی ګناه پکې نشته خو تذرون الاخره آخرت هم پرېښوده آخرت هم پرې دوړه کړه او که دنیا مو وي د ښځې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي د مونږ ټولو شته بچي خو مونږ د خدای نه غواړو مال هم غواړو دولت هم غواړو بنګله او موټر هر سړی یې غواړي خو رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله چې خدای د نه یېر نه کړي هغه د دنیا ښځه او بچي او دولت او بنګله او کارخانه او موټر چې خدای د نه یېر نه کړي د خدای لوی نعمت دی او که دا څیزونه د نه خدای یېر کړي نو کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره بیا د قارون دولت دی که نه قارون د موسی علیه السلام قریبي رشته دار بلکې یو روایت کې د تره زوی راځي د تره زوی دی قارون
او دا مال وسره خډیر دی، دولت وسره دومره دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د دولت څونه خزانې وي او د خزانو څونه جرندې وي، نو د جرندو کنجانې به یو ډلې ګرځولې. ته خپل سوچ که خزانه کې څونه مالي او خزانې ته یوه جرنده لګېدلي، نو چې کنجانې دومره دي چې ډلې وړي ډله قرآن وایي، نو جرندې به څونه او چې جرندې دونه ډېرې وي نو خزانې به څونه او خزانه کې به مال څونه. هر قسمه مال الله ورکړی. نو ظالمه چې خدای مال درکړو، موسی علیه السلام درته وایي چې زکات ورکه، د هغې چې کوم زکات نو ورکه که، او موسی علیه السلام درته وایي چې صدقه ورکه، نو ورکه د خدای په مال کې صدقه که. او که نه ورکې او شومتوب کې، نو الله به یې درنه تپوس کوي. نو پیغمبر پورې ملنډې ولې کې، پیغمبر پورې ټوکې ولې کې او خنداګانې ولې کې؟ ولې خنداګانې بیا کې؟ جومات کې طالب له وظیفه ده، نو مه ورکوه، مه ورکوه ځه چې وس دې نه کېږي. خو چې دې وظیفه ورکړه نو خندا پورې بیا ولې کې؟ دا مولیان طالبان وظیفې غواړي. های 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 خدایه، مولیان طالبان وظیفې غواړي. مولیان طالبان نه غواړي، دا وظیفې کې غواړي. په جومات کې درې دا ستا ورور دی، دا ستا تره زوی دی، دا ستا ماما زوی دی، دا ستا ترور زوی دی، دا ستا د کاکا زوی دی، علم حاصلی. نو چې ته په خپل بچي باندې په پرایویټ سکول کې د میاشتې 10,000 لګې، نو 1,000 په دو لګوه چې وظیفه نه غواړي که ته شرمېږې نه؟ ته شرمېږې نه؟ دا خو زما شرم نه دی د دې مولا، دا خو ستا شرم دی چې 3 زامن دي او یو زوی ډاکټر جوړی په هغه لکونه لګې، او د بل زوی نه انجینر جوړی په هغه لکونه لګې، او بل د جومات کې دې راکړې وظیفې پې خورې. دا د مولا شرم نه دی، د چا شرم دی؟ دا د دغې مالداره تربور شرم دی، دا د دغې مالداره پلار شرم دی چې په زوی د دنیا تعلیم کې نو ښې پیسې پې لګې، او چې کوم د دین ته وقف کړی دی نو وظیفو در پسې رالېږلی دی. نو بعضې خلک به پې غور ورکوي، دا مولیان وظیفې، مولا وظیفې نه غواړي، شکر الحمدلله. مولیان وظیفې نه غواړي، ځان له د مولیانو خپل کورونه دي. حافظان وظیفې نه غواړي، شکر د هغې خپل کورونه دي. هغوی هر څه چې د خدای پاک یې ښه ساتي. وظیفې څوک غواړي؟ د دین طالب. نو ظالمه مه ورکوه چې بیا ورپورې ټوکې کوې که نه. او دا خو سوال نه کوي، دا خو خلک غواړي. قسم دی په جوماتونو کې داسې خلک دي چې موږ پسې په خپله سوال جواب کوي، موږ له طالبان راولېږي. دا نیکان خلک دی، دا صالحان خلک دی. هغوی موږ له راولېږي طالبان چې زموږ ډوډۍ کې طالب سو شي، زمونږ په غنمو کې طالب سو شي، زمونږ په جومات جوارو کې طالب سو شي، زمونږ په پیو کې طالب سو شي. ما نه خو خپل بچی عالم نه جوړېږي، پرېږده چې په طالب ولګوم، پرېږده چې د دین سبق وایي او دا قرآن زده کوي چې په دو لګوم، پرېږده چې مدرسه کې ولا ورکم او چنده ولا ورکم. دا نیکان خلک دي چې څوک یې ورکوي نو هغه پیغورونه نه کوي، بیا چې څوک یې ورکوي هغه پیغورونه نه کوي. او د دین دشمن به پیغور شروع کړي، مولیان طالبان وظیفې غواړي، وظیفې نه غواړي. ښه، او که ته پې دونه خفه کېږې نو ستا تربور هم دا علم کوي، ستا ماما زوی رشته داران هم کوي، ورکوله پیسې چې بیا وظیفه نه غواړي، ورکوله پیسې یې نه غواړي که نه. میډیکل کالج ته لېږي، خرچې پې کې، انجینرینګ کالج ته لېږي، خرچې پې کې، دوبۍ ته لېږي، په 5-6 ځله کوله ویزا لې، ولې دنیا ده لګټي، او چې دین ده لګټي نو هغه 5 روپۍ پې نه ورکوي. دا زمونږ افسوس دا دی چې زمونږ په زړه کې د دین قدر نشته. ورونو خفه کېږی ما چې بدل ته وړه دوره کوله، وړه دوره، نو 6,200 او 6,500 طالبان به مونږ سره په دوره کې شریک وو. او قسم په خدای جومات کې ناست یم، د بیټکونو والا به مونږ پسې سوال جواب کوو، خفه کېدل به وایي مونږ له طالبان ولې نه رالېږي. یقین په خدای که خلک به خفه کېدل، وایي طالبان ولې نه رالېږي. خفه کېدل به مونږ به ویرو. ما ته والد صاحب مې د خدای پاک وبخښي، هغه وایي جومات ته لېږه خو بیټک ته مه لېږه، ځکه بیټک کې د خلکو میلمانه راځي، نو دوی به بندي. او سره د هغې ما به بیټک ته نه لېږل. او یقین په خدای که خلکو به راته دا نوراني دلته کې خدای پاک دې وبخښي، دا زمونږ د دې بدورخېلو د کندي دا چې وفات شوی دی، یقین په خدای که رانه ګیله وکړه او خفګان یې وکړه، وایي ما له ولې طالبان نه رالېږي، زه ډوډۍ د جیبه ورکوم. یقین په خدای که داسې خلک وو چې هغوی به وایي چې مونږ غنم په خمبه کې واچو او طالبانو له ډوډۍ ورکوو، نو زمونږ غنم نه خلاصېږي، او چې طالبان نی نو غنم زمونږ زر خلاصېږي. الله پکې برکت اچوي. خلکو په خپله غواړي مسلمانان،
او په خپل سوال جوابونه کوي اله مونږ له 2 طالبان اله مونږ له 3 اله مونږ له 4 طالبان راولېږي دا خلک ځان له د خیرات موقع ګوري چې داسې خو زه ډوډۍ چاله نشم ورکولی نیمه ډوډۍ باندې خلک شرمېږي او دا چې طالب وغواړي نو نیمه به موله ورکمه زما په دې ډوډۍ کې د طالب حصه شوه په دې ډوډۍ طالب زما سبق او عالم ته جوړ شو او د دین حافظ جوړ شو ماله به په خدای اجر راکړي لیکن بعضې ګنده خلک د دین دشمنان وی په زړه کې به کان پروتي او په زړه کې به د علماو سره او د مدرسو سره او د دین سره او د پټکي سره او د شریعت سره بغض پروتي نو کله د خولې نه بیا ګند راوباسي د خولې نه ګندونه بیا راوباسي نو قارون مال څونه ډېر دی دولت څونه ډېر دی لیکن موسی علیه السلام سره بغض دی پس بغض دی اوهو مال ما سره ډېر دی عزت د هغه دی وایي نو هلکه عزت خو د خدای په لاس کې دی مال ما سره ډېر دی دولت ما سره ډېر دی او خلق د هغه تابع دي رورا غله خدای پیغمبري ورکړې ده د هغه په ذریعه خو خدای فرعون هلاک کړ د فرعون لښکر یې خدای هلاک یې کړې هغه خدای ته نږدې دی خدای نبوت ورکړی دی نو د ده مقصد څو چې راسه دا مولا وشرموه دا موسی علیه السلام وشرموه نو یو ښځې له پیسې ورکړې وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي که نه که بني اسرائیل ورته راجمعي نو ته به پاسې نو ته به په موسی علیه السلام د بدعملۍ الزام ولګې بچ دی بدنام شو یو ځل دی بدنام شو بیا به رده څوک خبره نه مني د ده نه به د خلکو له تور شي نو تقریر یې کوه نو په تقریر کې موسی علیه السلام لګیا دی د دین او د نصیحت شریعت خبرې کوي نو ښځه پاڅېده هغه به خپله شاته ناستې وې خبرې به یې اورېدې نو چې پاڅېده نو موسی علیه السلام ته یې ګوته اوچته کړه زه یو خبره کوم وایه څه وې وی خلکو ته نصیحت کې او ما سره د بدکاري کړې ده الله اکبر په پیغمبر چې د الزام ولګې خو غرق شو پیغمبر دا خو د جامه بدنامه کړه دا خو یو پیغمبر نه ټول پیغمبرانو جامه دې ګنده کړه د خدای ظالمه دا دې څو کړل اوس هم ګورې دا سلسله شته دی بعضې خلک اوس هم په مولیانو باندې د الزامونه جوړوي الزام پې ولګېدي دپاره چې دا مولیان مونږ بدنام هلکه پښتانه وایي ځنګل کې ګیدړان هم شته داسې ده که نه ده او دا پښتانه وایي د لاس ګوتې م یو شان نه نو غلطۍ خو به زمونږ نه کېږي بلکل به کېږي مانه به هم کېږي تانه به هم کېږي دا خو معاشره ده کېږي به نو که بالفرض یو ملا نه یو غلطي وشوه د یو قاري نه غلطي وشوه نو خاورې پې د پاسه واړوه تا نه لږې کېږي څه کم سل غلطي کې یو کم سل روزانه پر اخباراتو کې راځي ماشومانو وړو جنکو سره خلک زناکارۍ کوي ریپونه اسم نشته ګناه ده هلکان خلک تختی زناکارۍ ورسره وکړي او بیا حلال کې ویې غورځوي ښځې تختی او زناکارۍ وکړي او حلال کې ویې غورځوي په یونیورسټو کې کېږي په کالجونو کې کېږي په هاسټلو کې کېږي په هوټلو کې کېږي په لاهور کې کېږي په کراچۍ کې ټوله دنیا کوي ګناه کوي ښه خبره نه ده چې وکړي نو که یو ملا غلطي وکړه جرم یې وکړه ظلم یې وکړه زیاتې یې وکړه دله زیاته سزا پکار ده دې ولې داسې کوي یو قاري وکړه دله زیاته سزا پکار ده چې ته ولې داسې کوې زه د هغې حمایت نه کوم خو لیکن مونږ له نه دي پکار چې مونږ هغه داسې استعمال کو چې ټول مونیان پې بدنام مونږ له نه دي پکار چې هغه داسې خوره کړو چې زمونږ مقصد دی چې به دې ټول مولیان بدنام کړو کالج کې څوک غلطي وکړي ټول کالج پې بدنامۍ سه یونیورسټۍ کې څوک وکړي ټول یونیورسټۍ پې بدنامۍ سه یو زمیندار رواني وکړي ټول زمیندار پې بدنامۍ سه یو شیخ یو رواني وکړي ټول شیخان پې بدنامۍ نو یو مولا غلطي وکړي دویمه چې سړي کوم مولا ده وکړي چې سنګسار یې کا کوم قاري ده وکړي چې دویم چې مضبوطه سزا والا ورکړه ولې دې داسې کار کوي جرم دونه خطرناک دی ولې کوي لیکن مسلمان له نه دي پکار چې هغه د نورو مولیانو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي ټول خو یو شان نه دي او د ټولو قاریانو د بدنامۍ ذریعه او د ټولو مدرسو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي دا څوک دی دا هغه منافق دی چې دا لوبې کوي دته موقع میلاو شوه دې منافق ته موقع میلاو شو خوار شي دغه خو ټیک ده چې غلطي وکړه مخ وروه کاڼې پې د پاسه کې په غلو خاورې ور واړوه کاڼې پې د پاسه کېده مه بدناموه دغه یو غلطي وکړه ورشه که نرې نو سزا وله ورکړه چې نشي ورکولی حکومت ته ورکړي نشي ورکولی بس غم خادي ورسره پرېږده تعلق ورسره پرېږده لیکن د نورو مولیانو د بدنامو ذریعه وګرځي دقه چل دا د قارون صفت دی
قارون ته موسی علیه السلام سره ورانه ده، نو جنۍ دې ورته ولمسوله، نو چې هغه پاسېدو په موسی علیه السلام یې داغ ولګاو، نو موسی علیه السلام خو جلالي مزاج لر، او په پیغمبر چې داغ ولګېد خو برباد شو، په مولا چې دې داغ ولګاو خو برباد شو. لیکن زمارونو یاد وساتئ ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. ته به سکیم جوړی، سازش به جوړی، خو د دې په مقابله کې چې الله دله بیا کم خفیه سزا درکوي، قسم په خدای که هغې دې ټینګ شي. بس موسی علیه السلام هغه جنۍ ته وی ودرېږه ودرېږه ودرېږه، ما بدعملي کړې ده، په هغه ذات دې ستا قسم چې کوم ذات پیدا کړی او کوم ذات د اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي، رښتیا ووایه. وی رښتیا ویم، جنۍ پر پیدا شوه، رپرپې پې راغې، وی وایه رښتیا. وی قارون پیسې راکړې چې دا کار وکړو. قارون په مجلس کې ناست و، هغه وی ما خو ګټله، بس وی علیکه یا الله دې ونیسه اوس. و چې ونیسه نو ځمکه وشلېده او قارون پکې وردن نه شو، او ورو ورو ښکته کېږي، نو کونډو پورې، نو نامه پورې ښکته یې کا، نو مری پورې وی ښکته یې کا، نو نور یې ورغیب کا، نو خزانې لاړې پاتې شوې که نه شوې. او چیغې لګیا دی، ای موسی رحم وکړه، ای موسی رحم وکړه، ای موسی رحم وکړه. نه کوم رحم. د یو پیغمبر جامه چې دې بدنامه کړه خو د ټولو بدنامه شوه، یو ملا چې دې بدنام کړه خلک بیا ټولو پسې خبرې کوي، یو تبلیغ والا چې دې بدنام کړه خلک بیا ټول تبلیغیان یادوي، یو شیخ چې دې بدنام کړه خلک ټول شیخان بیا یادوي. خلکو کې خو سوچ نشته. بیا راکاږه ځان ته، راښکه ځمکې، راښکه راښکه، یاره الله ستا عجیبه ذات دی. موسی رحم دې پې ونه کو، الله رحم زه خو ده بدنام کړم، که دا خدای پاک الله تا زما مدد نه وی کړی، تا زما مدد نه وی کړی، خو ده خو ده بدنام کړی وم، ده خو ده بدنام کړم رب العالمین. دې زما خبرې چا کم دی اورېدی؟ ښه خلکو ته یو څه وی کوې، بل څه د ټولو پیغمبرانو جامه برباد. وی تا ته چې چغې والې توبه 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 توبه. ای موسی دا ډېر ظالم و، که دغې وخت کې ما ته چغه والې او ما به معاف کړی و، ما ته یې چغه والې او ما به معاف کړی و. اوس پیرو ما ته چغه ونه واله او تا ته یې چغې والې. رسول الله مبارک فرمایي اوس هم په ځمکه کې په یو په تاویږي او لاندې ورو روان دی، خزانې پاتې شي، مال پاتې، دولت پاتې، بل پې مزې کوي، دې ته څوک نه ګوري. کلا بل تحبون العاجله. د دنیا دې خوښه ده، د دنیا لیډري دې خوښه ده، د دنیا بادشاهي دې خوښه ده، د دنیا وزارت دې خوښ دی، او آخرت یې وګوره د دنیا وزارت پسې منډې وه، بادشاه پسې منډې وه، آخرت مې روه. یاد وساته په کوم طرف روانې، ته به ټول عمر جم دی، واه واه ټول عمر به ته جم دی، دا مال به تا سره ټول عمري، دا مال به تا سره قبر تملي، په دې سرو زرو په بالغ به سملې، نه د خورې باله. دا مال به تا سره سي، قسم په خدای چې هغه تولی هم دنه پاتې ده، قسم په خدای چې دا فومو هغه کم کټ کې پروت دی، فوم درته پراته دي، دام در سره نشي تللی. قسم په خدای ایسې خو لویه خبره چې پکې هم در سره نشي تللی، پکې خو لویه خبره ده چې ببود هم در سره نشي تللی. قسم په خدای انګیټۍ ډېره لویه خبره ده چې راکوټې لاټین هم در سره نشي تللی. دا سره دا مال به ځي، دا سره دا خو بینک کې پاتې شي، دا خو به وروسته پاتې شي، دا سره زر او سپین زر، دا خو به زرګر لذي او بل چاله به ترې کالي جوړوي، او هغه نه پس به بل لذي او بل چاله به کالي جوړوي. دا خشته وجود به خاورو له لاړ شي، او دا به ټوکړي ټوکړي شي او زرې زرې به شي، او دا خېټه چې دا ګندونه پکې چې چینجي به پکې کېږي، چینجي، او دا جبه چې دا ته په دین پسې او مولیانو پسې خبرې کې، قسم په خدای چینجي به یې خوري. او دا سترګې چې ته پې ګناه ته ګورې، لومبی به دا پټي شي، ختم. اخرت ځان ته یاد کې زمارو مګورې، دا نه چې اخرت نشته، مال ته به ګورې او ته به ترې روانې. کلا اذا بلغت التراقي. وای 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 چې کله سا دې مرۍ ته راورسي، دې مرۍ ته سا راورسي، رسي که به نه رارسي؟ وایه جواب راله دا کې رارسي. نه مونږ خو د مرګ مرۍ راوړی، مرګ خو نشته. زه خو لګیم او حرامه ګټم او ځان له بنګلې جوړوم، زه خو لګیم او جبه مې تیره ده او دین پسې خبرې کوم، پردې پسې هم خبرې کوم، دا پرده پکې چا راوستې ده، دا مولا پکې لاسته وایي، دا شریعت پکې لاسته وایي، دا مولا پسې پوهېږي، دا ګیره پکې چا راوستې ده،
دا پټکي خو مړه د زړو خلکو قانونو دا پکې چا راوستلي دا کمیس پرتوک پکې چا راوستلي نن خو د پتلون ده معنه ده واه 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 کلا اذا بلغت التراقیه چې مړی ته دې رساره وخېږي وقیل مرا چغې به جوړې شي دغلته زوی به هم چغې کي ښځه به هم چغې کي لور به هم چغې کي څوک دم والا راولې بابا لاړ هغه زمانه کې خو دم والا دي اوس څه وایي خدای مو بخښه ورشه ډاکټر له لاړ شي پلار رانه لاړه بېبې مې لاړه هلشه به ډاکټر له لاړ شي او چې زوی وي نو پلار او مور یې څه وایي یا د خدای خاطر وکړې امبولنس ته ټیلیفون وکړې یا د خدای خاطر وکړې چې تا موټر نشته چې راولې هله زوی رانه ځي هله زوی مې پرېوته هله شابه سترګې پټې شوې هله دم والا راوله هله د ژبې ګوله نشته چې ورته کېدو یو ټک ټک لاس بیا بیا کار نه کوي ټیلیفون ما نه خو لاس کار نه کوي هله شابې څه چل وکړې هله موټر راوله چې دې ډاکټر له وزدلو وقیل مرات وظن انه الفراق د ده یقین راشي چې د لاړم هغه بنګلې ته ګوري او څونه پړه به ارمان وړي لاړم بنګلې ته نه ګوري دا خو ما ځان له پرون جوړه کړله دا یې سیم پاتې شو او دا نرمه بسترم پاتې شوه او دا بچي او نوسیم پاتې شو او دا ښځه هم پاتې شوه او کارخانه هم پاتې شوه او جیداد او ځمکه هم پاتې شوه او دولت هم پاتې شو واه واه زه چې لیډر وم او خلک به راته راغونډېدل او زندهباد او مردباد به او ټول پاتې شو او هغه د لیډر هغه غلام به م وایي یاره اوس خو د ما لیډر نه پکارېږي که نه وظن انه الفراق لاړم بیا څه وایي بیا پلار وی ای ښځې بیا خاوند ښځې ته څه وی ای ښځې ما بخه او ما بخلې او ښځه خاوند ته څه وی ای سړیه د دې بچو خیال ساته ګورې ښه ما بخلې او ما بخه او پلار بچو ته څه وی ای بچې ننه لاړمه د دې مور خیال هم ساتې ښه آها څه عجیبه وخت دی او پلار بچو ته څه وایي ای بچو دنه لاړمه ګورې مور خیال هم ساتې او مور څه وایي ای بچو دنه لاړمه ګورې او د پلار نیکه ښځې د پلار خیال هم وساتې ښه ولې چې زما د څلوېښتې اوبه وچي چې پلار نه هم بله ښځه وکړې او بچې څه وایي بچې څه وایي بابا لاړمه دنه ای بابا لاړمه او ښځه خاوند ته وایي سړیه دنه لاړم او سړی ښځې ته څه وایي درنه لاړمه ما بخه او ما بخلې چې دغه وخت به سړي څه تېرېږي ساه به تې څنګه وځي والتفت الساق بالساق پنډی پنډی سره یو ځای شي په سپینه چڼه والا ګوتې وتړي او بیا چې سخته باندې سوځي دا پنډی او بلپورې مږي ای خدای دا ساه به څنګه وځي پروردګاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدعمله سړی دی اوس به درته پته ولګي بدعمله څوک دی بدعمله دا دی چې مونځ یې نه دی کړی بدعمله څوک دی زکات یې نه دی ورکړی بدعمله څوک دی حج فرض او پیسې راسره یې نه دی کړی بدعمله څوک دی لور خور حق دیوالی دی د ګاونډي حق دیوالی دی حرام دی ټول عمر خوړلی دی 2 نمبر مال دی په 1 نمبر خرڅ کړی دی پایو کې دی خوب اچولی دی او په اوبه دی په پایو خرڅ کړی دی چې دی په ښه باندې خرڅ کړی دی دا بدعمله دی دا لوپر دی او ټول عمر دی جواري کړی ده او ټول عمر دی مولیانو پسې کنځل کړی دی او مدرسو پسې دی کنځل کړی دی او ټول عمر دی پردي غیبتونه کړی دی او ټول عمر دی په موبایل ګندونه کتلی دي او په غوږونو یې سندرې اورېدلې دي دا بدعمله دی دې ته بدعمله وایي رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم وایي دا ساه به ترې نه روځي ساه نو فرشتې به په دې ساه کې ولې سیخونه ور واچوي او په زور به یې ترې راکاږي او دا ساه به دې په دې رګونو کې تښتي او په دې سپېمو کې په دې ساه کې به زنځیرونه واچوي کونډې په زور به راکاږي او په داسې تکلیف به دې دا ساه راوباسي دا ساه وجود لري خو موږ ته نه ښکاري چې د دې ساه سره به یې د رګونو نه د غوښې ټوکړې به راوځي او داسې مثال یې ورکوي زموږ علما لکه وي د یو اونه چې د انسان په وجود کې ګیره کې او دا هغه اونه د غنو ډکی او دا څانګې په دې ټولو رګونو کې خوري وي او دا اونه دې راکاږي
او بل مثال ورکي وی لکه سسپار چې په اور کې سور کې سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي نو لمبه خو ځکه نه کې لمده دي خو لوخړې به وباسي داسې دارګونه لوخړې کوي زب چې څه دی خوښه یې کوه اوسه دنیا خو د ازمایش ځای دی تا له خو خدای جبه درکړې ده لګیا اوسه تا له خو خدای لاس درکړی دي په موبایل لګیا اوسه خورا وه د مولیانو خلاف همده چې د خلق بې اعتماده کو نو تبی دی وکړه تبی دی مولا اته کاله او لس کاله دین زده کړی دی دپاره چې خلکو ته یې ورسو نو چې تا بدنام که د هغه اتو لسو کالو خواري دی اوبو ته وغورځول بیا څوک خبره نه مني که نو خو تا ته دا نه وایي چې لوګان پخوه خو تا ته د خدای و رسول خبرې کوي بیا څوک نه مني او چې مدرسې پسې دې خبره وکړه نو مدرسه بدنامه شوه نو بیا د مدرسې خبره څوک نه مني نو تاوان دې چا ته ورسو دین ته مولا ته نشي رسولی بدل له چولې خرڅوي مولا ته نشي رسولی ابدان له دکانو کې تجارت به شروع کړي دا دغه ډوډۍ ته نشي بندولی خو تاوان دې چا ته ورسو دین ته دې ورسو قرآن ته دې ورسو بیا خلک وایي دا مولیان داسې او حافظان داسې بیا خبره څوک نه مني نو هغوی خو د دین او د اسلام خبرې کوي ان په دې مه چې په دې خلکو څه چلو شو د پیسو دپاره څوک تبلیغ پسې لګیا دي تبلیغ انداز او تبلیغ انداز څوک په تصوف پسې لګیا دي تسبیح پسې تسبیح داسې او تسبیح داسې وایي دا وایي سپیا کې په تار کې چولی دی اړی یې یعنې ته تسبیح دانو ته سپیا کوئ تسبیح دانو ته سپیا کې وایي او که څوک چې ته ذکر کوي غریبانان دا ګاټي راوالي ګاټي دا ګاټي او دا ذکر پې کوي لا اله الا الله پې وایي او الا الله پې وایي څوک د جمعې په شپه غریبانان او څوک د زیارت په شپه او درود شریف وایي په جومات کې میرګاټي کوي مولیان وایي بل مولی بدي شي وایي میرګاټي کوي څوک وایي په جومات کې شینولي کوي یې د خدای ظالمه په کومو دانو چې د الله نوم اخلي میرګاټي ورته وی په کومو دانو چې د الله نوم اخلي شینولي ورته وی په کومو تسبیح دانو چې د الله ذکر کېږي سپیا کا ورته وی دومره ته اوچت شوې دومره تا کې نخرې پیدا شوې دومره ته کبرجن شوې ته دومره د خدای نه نه یریږې او ګیرې ته به جارو وایي دا غټه جارو یې نیولې ده ته د پیغمبر سنتو پورې دونه استهزا کې ظالمه او پټکي ته به څه وایي وایي غټه سپینه ښکاره په سر کړې ده د پیغمبر پټکي ته دومره په سپک نظر ګورې د خدای ظالمه یعنی زه حیران په دې زمارونو زما په دې خبره خو پوهېږې که نه د خلکو کې مسکي راغلی ده که نه راغلی دا د پیسو د لاس بیا بعضې به وایي دا مولیان پسې پېږي مخکې که به دې وې اوس یې مه وایه مخکې که به دې وې چې اوس یې ونه وې اوس مولیانو په څه پېږي اوس یې 250 کافرانو له په سپېمو کې زنځیر واچو او داسې وشړل چې ویې ځغلولدله کافر راځي او مولا تخپو کې ناست دی او ما سره مذاکرات وکړه مولا پسې پېږي پته یې راته وښوله مولا د 314 د بدر د صحابو یاد یې درته در د خدای طاقت چې چا سره وي بیا هغې کې خبرې مه کوه 52 ملکونه کافران په سکندونو کې تښتېدل د خپل وخت نه مخکې تښتېدل وتښتېدل ټول او هغه مولا ته نن پښتو کې پراته دي ما سره مذاکرات وکړه هغه مولا ته نن پښتو کې پراته دي راشه ما سره 2-3 خبرې وکړه مولا څه په څه پوهېږي ستا ټوله دنیا د هغې پښتو کې پرته ده دا مو وایه دا مو وایه په دین څوک پوهېږي مولا پوهېږي او په دنیا هم شکر حضرت ابوبکر صدیق مولا نه اوسه څنګه چې حکومت یې وچلو حضرت عمر مولا نه اوسه دا د پولیس نظام خو هغه جوړ کړی دا د فوج نظام او د ډاک نظام خو هغه جوړ کړی دا علما نو حضرت عثمان نو حضرت علی نو رضی الله عنه هارون الرشید مولا نو ځانه به خلق لګی بس مولا دا بدی شي دیني بدی شي ګیره بدی شي پټکې بدی شي مدرسه بدی شي قرآن بدی شي د پیغمبر سنت بدی شي حدیث بدی شي زه دا مسلمان بلاسم یو پکې لا وی دا مدرسو خو انجینیر پیدا نه مدرسو خو ډاکټر پیدا نه مدرسو خو اوسه پورې ساینسدان پیدا نه کړ و دا خدای نیک بخته دا څه کې مدرسه خو موږ ساینس نه را جوړه کړه چې ساینسدانان جوړو مدرسه خو موږ میډیکل کالج نه چې ډاکټران جوړو
مدرسه خو انجینیرینګ کالج دی چې انجینران جوړو، مدرسه څه شی دی لکه حافظانو جوړو. او د الحمدلله دومره حافظان مدرسو پیدا کړل، قسم په خدای چې نن یې کور په کور نشي شمېرلی. دې نه جوړه چې عالمان پیدا کړي. پخوا به دلته عالمان د سواتو د باجوړ به او د دیر به شکر دی خلکو کې مخکې نه دینو، هغې خلکو کې مخکې نه دینو، د افغانستان به مخکې نه پکې دینو. او زمونږ د خلکو کې د علم شوق نو. اوس راشه وګوره په هر کور کې خدای یو عالم پیدا کړی. الحمدلله ټول وایي مدرسه خو دا کار کوي. دا د چا وي چې مدرسه میډیکل، هلکه مونږ چې مدرسې له چندې غواړو څه له غواړو چې ډاکټران جوړو، انجینران جوړو، ساینسدانان جوړو، نه موږ وایي مولیان جوړو. مدرسې نن د ښځو نه حافظانې جوړې کړې، مدرسو نن ښځو ته برقې په سر کړه او حیا ور په سر کړه. مدرسو خو دا کار انجینر یې جوړ نه کړ. هسې که ته میډیکل کالج ته لاړ شې هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب تا خو انجینر جوړ نه کړ. وایي وروره زما کار انجینر نه دی، زما کار ډاکټر جوړول دی. انجینر د انجینرینګ کالج کار دی، یونیورسټۍ کار. انجینر یونیورسټۍ ته لاړی او ته وایي تا خو ساینسدان جوړ نه کړ. او وایي ساینسدان زما کار نه دی، زه به انجینر جوړوم. ساینسدان بل کالج کې جوړېږي. الحمدلله د خدای پاک فضل دی، د مدرسو برکت دی چې نن ډېر ډاکټران حافظان دي. الحمدلله د مدرسو برکت دی، ډېر انجینران نن حافظان دي. الحمدلله او د مدرسو برکت دی، ډېر نیکان او صالحان ډاکټران دي چې بچي حافظان شو د حفظ مدرسو کې داخل کړي. د مدرسو برکت دی چې ډېر انجینران خپل بچي حافظان کړل او په کور کې ډېرو انجینران او ډاکټرانو د جنکو مدرسې کولو کړي. او نن د مدرسو برکت دی چې ستا د فوج غټ غټ جرنیلان الحمدلله حافظان دي، د پولیس غټ غټ افسران حافظان دي. او نن ستا د فوج او د پولیس او د سکول د غټ غټ افسرانو بچي د خدای په فضل په مدرسو کې داخل دي. دین یوازې دا نه دی چې په موږ کې په افسرانو کې شکر دی شته. ته تفریق مه پیدا کوه. داسې ډاکټران دي قسم په خدای چې نن هغه دور لاړه پخوانې، نن چې نیکان ډاکټران دي طالبانو نه فیس هم نه اخلي، عالمانو له خیراتي دارو ورکوي. نن داسې وکیلان هم شکر دی الحمدلله په دې ملک کې شته چې هغوی د مولا او طالب نه پیسې هم نه اخلي. نن داسې خلک هم شته افسران چې وله ورشې تا ته چی هم درکوي وړي مولا صاحب دی او طالب دی، هغه شی ختم شو. شکر دی که سرکاري افسران دي که فوج دی او که پولیس دی، نن د هغوی په زړونو کې د مدرسې او د حافظ او د طالب قدر او عزت پروت دی. د تفریق ولې پیدا کړې ظالمه؟ زمونږ وروڼه دي، زمونږ بچي دي، مونږ ورته قرآن ښایو، مونږ ورته سنت ښایو، حدیث ورته ښایو. نو نن د فوج د افسرانو، نن د سرکاري افسرانو بچي، نن د پولیس بچي، د الحمدلله ټول د جمعې منځونه له دې عالمانو بیانونه اوري او په خپل هم ځي او ټول دي الحمدلله. ډېرو په کورونو کې د جنکو مدرسې جوړې کړي دي او جنکۍ حافظانې شوې او بچي حافظان شو مدرسو کې داخل کړي. هغه پوی دی، هغه هوښیاران دي. دا د مدرسو برکت دی. خو ډاکټر جوړ نه کړ. یو سړی دی هغه دکان کوي، پلار په نیکه د هغه دکان دی او تیل مالګه خرڅوي او ته وله ورې وروړې ته خو هم د تیل مالګي دکان کې او پلار دی هم کو نیکم تا خو ډاکټر اوسه پورې جوړ نه وایي. دې خوا شي چې په دا دړی دی د افسر وم خوار شي، زه دې ته ناست یم ډاکټران به جوړوم که مالګه دې پکار چې د باندې خرڅه کړم. زما خپل کار دی، روجي دې پکار در باندې خرڅه کړم. که د شپې 12 بجې د ضرورت راغی سپیرکو ته نو دروازه وډه به چې دله درکړم. زمیندار له ورشه هغه غریب پس کوي، زمیندار کاکا ته هم زمیندار وې پلار او په نیکه نو تا خو یو انجینر هم جوړ نه کوې. خوار شي د ما د انجینر اډوګان چې خورې دا دی پلار پیدا کړی دی، دا خو ما کرلي دي که دا چې مرچکي خورې او بنګلی خورې نو دا خو د ما برکت دی که نه. ته دا ومه خوره چې ته ډاکټر تا نه جوړ شي. د ډاکټرۍ ته ناست یم که زه به د لوګان او غنم او جوار کرم او که نه یې له ورلې هغه نه چې لګیا دی او خلکو له جامتونه کوي او ویښته وله سموي. نه کاکا ستا پلار خو هم نه یو په دې دوکان کې به ناستو خلکو له جامتونه کول او نیکه دې هم نه یو، تا خو ډاکټر جوړ نه کړ. خبره ته وایي دې ګوټ ته شه او چې سنت دې کم چې د نه ډاکټر جوړ کړم. دې خوښ خوښ چې د دې ته لازم ډاکټران به جوړ ستا د پلار نه ما پلار ډاکټر جوړ کړی و پوه شي پې سنت کړی یم. ستا د نیکه زما نیکه سنت کړی و او مضبوط انجینر یې جوړ کړی و. او که خوا دې خو تا کې څه کمي وي غوښه دې نیمګړې پاتې را دې خوا شه چې خراب دانه وباسم چې سم ډاکټر دانه جوړ کړم. هر چې د دې ته ناست یم چې زه به ډاکټران جوړم. نه ما خو دغه کار دی چې درې ډولې کړم او خشترې کړم او مزېدار دې کړم او برید ته له برابر کړم. ما خو دا کار
او لور ته کېناسته چې تا پلار خو هم لورو نیکه دې هم لورو تا خو ډاکټر جوړ نه کړ او خوار شي چې دله لور تېره نه کړم ستا پلار دې پې ګۍ اورېږي چې دله رمبې تېره نه کړم ته ګوډو کذا چې دله سسکوره برابر نه کړم چې د چاړه تېره نه کړم ته قرباني وکړه چې د چاړو چاکو چاړه تېره نه کړم تا لاله وکړه خواشي دا خو د دنیا نظام دی څوک به یو کار کوي څوک به بل سپک به نه ګورې که سپک دی وکتل نیتن ظالم چې دا د آدم علیه السلام اولاد دی که سپک دی وکتل لوار ته ترکان ته دیاړي مار ته او ګلکار ته او زمیندار ته او تاجر ته او ملا ته تباه برباد شوې څوک دنیا دپاره لګیا دي کار کوي څوک د آخرت دپاره لګیا دي موږ وایو په دوی ډاکټري وکړه بلکل یو ډاکټر کا چې ډاکټر جوړ نه کړي زما علاج ونه کړي نو زه به څه کوم ضرورت دی د ډاکټر وکړه جوړ کړه بلکل انجینیر هم جوړ کړه چې انجینیر جوړ نه شي او ماله سړک جوړ نه کړي او ماله پل جوړ نه کړي دا په کمه ده ساینسدان هم جوړ کړه چې ماله میزایل جوړ نه کړي او ماله اټم بم جوړ نه کړي په انډیا مې نه خوري او فوجي افسر هم ته جوړ کړه او پولیس افسر هم جوړ کړه دا پولیس والا چې زما دلته په دې کوڅو کې حفاظتونه کړي زه به څه کوم فوج والا چې زما د سرحدونو حفاظت هر چاته خپل ضرورت دی د ملک لپاره او دین تام ضرورت دی قرآن ته د پیغمبر سنتو تام ضرورت دی نو تفریق مه پیدا کوه دي او دا دي به د مدرسو دشمنان دي بعضې خلک انخطي دي انخطي دي پام کوئ دا کارونه کوي نو کلا اذا بلغت التراقیه وقیل ابویل شمن راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق پنډی په پنډی سره میلو شي الى ربک یومئذ المساق زمونږ په داو خان چې خلک ساتي که نه یو ته مخکې روان هغه ته قاید وایي یو ته وروستو روان هغه ته سایق وایي مساق لفظ راغی چوکه به ورسره او د اصا به ډبی شه به وځه په زور به یې دنه وباسي په زور به څه وباسي رونو ګورې خیرت را روان پام کوئ اکبرې پام کوئ اکبرې شیخانو پسې خبرې مه کوئ پام کوئ چې څوک د دین یو ګوته خدمت چې څوک د دین کوي که نه او په جومات کې ستا بچو تعلیم زبر او با زبر با ښایي د دم لاس ښکل کوې شکر زما بچو ته سبق ښایي دا خو انسان دی کله به زه جنازې له لاړ نه شم نو ته مانه په هغې خفه کېږي بله به وکړم که نه خیر کنې دعا به راته وکړم که کله به ستا وادي او زه به واده له در نه شم مجبوري به مې درس به مې که نه نو ته مانه په هغې خفه کېږي نه 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 زما رورې زما بچې دعا به راته وکړم دا خو انسان دی ستا دغسې یو ملګري به بل د جنازې له لاړ نه شي مه خفه کېږه خیر دی قبر له به لاړ نه شي مه خفه کېږه خیر دی مجبوري به وي که نه نو مونږ ځلې په دې یو بل سره مال تپوس ته نه راغلی نو دې تپوس ته سره ځم نه خدای دپاره کوه د ده رور خو ما له جنازې له نو راغلی زه ولې ځم الله دپاره کوه دې خو زما مړي له نه دی راغلی زه ولې ځم نه الله دپاره کوه هر کار د خدای دپاره کوه چې رب العالمین دله پې اجر او برکت دله درکړي نو زما رونو دغه قبر را روان دی او دا آخرت را روان دی او هغې ته به ځان تیاری او بیا د قبر عذاب خدای دې مو ساتي وای 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 آخرت پسې بیا سا وتو پسې بیا د قبر عذاب ایرونو چې نیک انسانی ثابت څنګه وځي یا ایتها المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه اشتې بوته لرې کینې مخامخ د ستورو په شکل بی زر به نه راځي چې دی ونه یریږي دی بوی دا خو ستوري دي رو رو به رانږدې کېږي رانږدې کېږي رانږدې کېږي چې رانږدې کېږي دته به شکلونه ښکارېږي وایي دا خو څوک خشته خلک دی نو را به شي نو چې راشي نو دې روح ته به ښه په خوشحالۍ وایي ای نفس مطمئنه ارجعي خپل رب ته واپس شه راضیه ته به هم خوشحاله الله به هم دنه خوشحاله نو داسې ته د اثار وباسي لکه د مشت چې یو څاڅکې اوبه دي یا په خپه کې د غنه تلي او هغه غنه دنه څوک راوباسي پوټې تکلیف هم نه او نورې فرشتې وي هغوی دې دا سا والي یو رب د سترګې ورسره نه پرېږدي نو د جنت نه وله خوشبویه کفن راوړي نو په هغې کې بند کړي نو بره علیین ته وړي اندراج دپاره نو په دې لارو کوڅو کې چې کومې په دې اسمانونو کې فرشتې دي دعاګانې کوي وای دا څوک دی دا د فلانکي سا ده د فلانکي زوی دی په ښه نوم یې یادوي او دا فرشتې وایي یا الله په دې دا سا راولې ډېره خوشبویه ده او دعاګانې ورته کوي تا دې خدای خوشحاله کړي چې تا نیکي وکړه نن په ما ستاسو د لاسه نن په ما خوشبویي ولګېد دعاګانې کوي او چې بدعمله وي وای وای وای
حضور پاک فرمایي کنه ابراهیم علیہ السلام یو ځل ملک الموت ته ما ته ځان وښایه چې ته بد عمله په کوم شکل لا دی او نیک عمله په کوم شکل لا دی وی طاقت نشي لرلی وی نه وښایه نو نیک عمله چې په کوم شکل لا دی هغه شکل یې موته وښاو او چې بد عمله له راځي په کوم شکل چې هغه وښاو نو ابراهیم علیہ السلام غوندې پیغمبر بې هوشه پرېوت نو چې په هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړه څه وایي وی چې نیک عمل انسان لره د مرګ فرشته په کوم شکل راځي ښکلی شکل خشته وی که دله خدای جنت ورنکړي نو دغه خوشحالي هم ډېره ده او بد عمل انسان له چې راځي وی شنې سترګې او تور شکل او د پوزې او د خولې نه د اور غرغندې خطې دی وی بد عمله سړي له چې خدای دوزخ ورنکړي او د مرګ دا فرشته په دې خطرناک شکل وویني دا سزا عمله ډېره ده او چې سات ته وباسي که نه خطرناک طریقې سره نو نورې فرشتې به هغوی ته والي نو څښا بدبویه ټوکړی راوړي په هغې کې بنده کړي نو سجین ته بره وړي بره نو په لاره چې څومره فرشتې دي نو په هغې بدبویي لګي نو هغې ورته خیرې کوي خدای دې تباه که ظالمه چې ګناه دې نه وې کړې نن د ستا له لاسه بدبویي په مونږ هم لګېدلې نه لګېده نو چې اسمان ته خېجوي نو قرآن وی لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط د اسمان دروازې ورته نه کولاوي اوخ که د ستنې په سوري کې ننوت نو هله به ورته کولاویږي اوخ خو د ستنې په سوري کې نشي ننوتی تو سجین ته لاړ شي سخت دروازې دي که نه وروڼو څه پته لګي کله مروې څه پته لګي چې ساره نه کله خېږي څه پته لګي چې په کوم وخت کې به مونږ مرو ای وروڼو مستي پرېږدی خدای ته وګوره ای وروڼو کبر پرېږدی لا تمشي في الارض مرحا ځان به دې خپې منا کاږې انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي نه اسمان ته رسولی شي نه موږ به در کبر شروع کړو ګاونډي غریب باندې به کبر کوو په همسایه به کبر کوو په زمیندار به کبر کوو په مزدور به کبر کوو ځان ته به لوی وایو هی ته څه لوی مړه خېټې ته وګوره څه پکې پراته دي سهار چې اودس ماتې ته ناست وی لږ سوچ وکړه څه دنه لاړل انسان ته ګوره کبر ته ګوره څه خبرې پکې نورې پاتې دي انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه به درته وویم خو صرف دومره تاسو ته وایم زما وروڼه یې مقتدیان یې دوستان یې څومره چې زما خبرې اورئ زما بیانونه نو زما ټولو ته دا وصیت او نصیحت دی چې دین پسې سنتو پسې الله پسې رسول پسې د الله او د رسول دین پسې پام کوئ د خولې نه سونه باسئ خولې به م ګونګې شي ګورئ خولې به م چاړې شي ګورئ الله به مرونی سی په قبر کې او په دنیا کې قسم په خدای که بیا ته اخلاص شي خدای ګواه دی که لیډر دی پکار شو خدای ګواه دی که د کلي مشر دی پکار شو خدای ګواه دی که پلار دی پکار شو که زوی دی پکار شو یو رب العالمین به دی پکاري فذکر حضور پاک ته پیغمبر الله وی نصیحت وکړه خو نصیحت چاله فایده ورکوي فان الذکر تنفع المؤمنین مسلمان ته فایده رسي منافق ته نه رسي